سورہ رحمان کی نہ ہوئی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے ټولګي د پیریانو د انسانانو کچره طاقت او قوت وستاسو او توان لري د خبرې ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې اوزه تاسو بهر شي تاسو د اطراف او د اسمانونو د زمکینا نو فنفذوا زه اوزه که طاقت دی وی چې زه د اطراف او د اسمانونو د زمکینا څه مطلب شو په دې پوهیږئ یعنی چې ته زما بادشاہي نه منې نو بیا زما سلطنت کې څه لوسېږي دا مطلب شو که اوس ته زما بادشاہي نه منې نو ځکه طاقت دی وي نو زما د سلطنت نه وځه که زما د سلطنت نه څه وځه ګوره اقطار السماوات والارض وسع کرسیه السماوات والارض مراد د الله سلطنت بادشاہي نہ چې ته د الله بادشاہي او د الله حکم نه منې نو بیا د الله سلطنت کې څه کې وځه نو که طاقت دی وي د وتو نو وځه او قرآن وی لا تنفذون الا بسلطان نشے وتے مگر په زور او زور دے رسینا یعنی تم مجبور د الله غلامه ته صحیح ته د الله غلامه او د الله بندګی ته مجبور زکه داستا د پیدایش مقصد دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو خو پیدا د الله بندګی له د الله عبادت زکه وی آئے سوچ نه کوي نه ګوري په بادشاہي د اسمانونو په اختیاراتو د اسمانونو د ځمکې کې او په هغه څه کې چې پیدا کړي دی الله د څه شي وانا عصا اشاره کوي قیامت ته صدقه قیامت وانا عصا او یقینا قریب ده ان یکون شبا قد اقترب اجلهم تحقیق سره نږدې بشي نیټه د دوی اے پدې مخالفت کې لګیاي او الله وی تا ته پته نشته چې نیټه می نږدې کیږي یو نه ورځ خو ما ته راتلو علیکا ویله به خبر شي چې تعالی جبل ورش چې کله دې ځان کدن شي کنه او دا جبر دې تعالی ته ورشي بیا به پته ولګي وی د رحمان وینا با ال در پیات شي چې یو دیوال ته دې مخبل ته دې شاش زکه خو وی هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصیحت په دې دنیا ته دې ته سوچ نه کې چې زمان نیټه نږدې ده ای ز 100 کال عمر دې 50 ته تیر کو نو 50 کال ور نږدې نشوي یو نه ورځ خو رواني کنا باقی زندگی ده باقی د کفانی ده کل من علیها فان سشری دا هر صفنا کیدونکي ختمیدونکي ته سوچ نه کې زار شم د قرآن نو یو طرف ته داخی چې ته دا لوی ذات چې داغه په سلطنت کې توسیږي داغه د نماینده او داغه د پیغام نه انکار کې او بلې غاړې ته دی خبرې ته سوچ نشته چې زمان نیټه خو نږدې کېدو والا د قیامت ته روان یم حساب او کتاب برا سره کوي ته سوچ نه کې خیال وکړه وانا عصا او یقینا قریب ده ان یکون شبا قد اقترب اجلهم تحقیق سره نږدې بشي نیټه ده الله اکبر فبأي حدیث بعده یؤمنون چې په دې دومره خبرو سم نشوي نو په سبا سمېږي چې په دې دونه خبرو سم نشوي نو په سبا سمېږي فبأي حدیث بعده یؤمنون پس پکم یو تازه کلام باندې پس پکم یو خبره باندې پس د دینا یؤمنون ایمان بروړي دي چې ته په دې سم نشوي او په دې زړه ته دا خبره کوزه نشوا چې زه د الله عبادت او بندګي او غلامۍ له پیدایما او زه د الله په سلطنت کې اوسېږم او د الله په بادشاہي کې دننه ما او د الله په قبضه قدرت کې ما او زه مجبور پدې ما چې د الله
حکم بمنما او دام د ته ویلې شو چې ګوره نیټه د مرستو ودر نږدې کېدو والا ده، قیامت او مرګ هم راتلو والا دی، نه چې ته په دې سم نشوې نو په څه به سمېږي؟